سلامونه دوستانو ته ما د روغ او جوړ خو خوشحاله به اوسئ. نن مې درته یوه نوې صرافي راوړې دوستانو چې په دې کې تاسو کولی شئ صرف اکاونټ جوړولو سره 15 USDT ترلاسه کړئ، هغه هم د ټریډینګ لپاره. نو څنګه به دغه USDT ترلاسه کوو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم. ویډیو سکیپ کوئ مه که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم درسره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو دغه صرافي لینک مو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې هم وي او زموږ د ټلګرام په چینل کې به هم وي دوستانو. زموږ د ټلګرام چینل لینک هم تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته دی او زموږ دغه صرافي ریفرل کوډ هم شته دی دوستانو. تاسو به زموږ ریفرل کوډ هم استعمال کړئ. لینک باندې به کلیک وهله ډایرکټ اتوماتیک به تاسو پلی سټور ته بوځي. کله مو چې دغه صرافي دوستانو را ډاونلوډ کړله نو په دې کې څنګه کولی شو پری USDT ترلاسه کړو $15 او کار پکې وکړو. نو دوستانو کله تاسو خطا سره شراب شي پلان ساين اپ نو باندې مکلیک ورته واخلئ. په دغه ځای کې تاسو یو خپل ایمیل ورکړئ دوستانو، کوم ایمیل په واسطه چې تاسو غواړئ په دغه صرافۍ کې اکاونټ دوستانو جوړ کړئ. ریفرل کوډ به تاسو راشئ، زما ریفرل کوډ به دوستانو په دغه ځای کې ورکړئ. تاسو دغه ځای ښکاري ریفرل کوډ تاسو په سکرین ښکاري، همدغه ریفرل کوډ به ورکړئ. کله مو چې ریفرل کوډ ورکړه را به شئ په نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په نیکسټ باندې دوستانو کلیک وایاست لږ به ورته منتظر شئ تر څو موږ ته داسې یوه کپچا راشي. نو موږ تاسو ته وایي چې په دې کې دغه کوم بیزوګیان چې دي دوستانو وایي دغه کې 3 تصویرانو کې بیزوګیان داسې سلیکټ کړئ. نو راځو دوستانو دغه بیزوګیان چې کوم دي دغه ټول سلیکټوو، دغه به هم دوستانو بالکل موږ سره ویریفای شي. لږ منتظر کوو. موږ تاسو ایمیل ته یو کوډ ځي، همغه ایمیل چې تاسو په دغه صرافۍ کې دوستانو ورکړی دی. مثلا زم راځم دغه ایمیل را خلاصوم. تلی شئ موږ ته یو ایمیل راغللو، راځو دغه کوډ کاپي کوو دوستانو. کله مو چې دغه کوډ کاپي کړ په دغه ځای کې دغه کوډ پیسټ کوو او دغه کوډ به دوستانو واخلئ. راځو یو پاسورډ به تاسو ورکئ، څنګه پاسورډ تاسو ورکوئ. مثلا تاسو به راشئ یو دغه ډول پاسورډ به ورکئ. نو تاسو به راشئ یو دغه ډول پاسورډ به ورکئ تر څو د تاسو صرافۍ کې چې کوم اکاونټ دی هغه دوستانو جوړ شي. تاسو به غټ حرفونه هم ورکئ، وړه تورې به هم دوستانو تاسو ورکئ. نو مثلا که تاسو غواړئ چې لنډ پاسورډ ورکئ نو داسې پاسورډ به دوستانو تاسو ورکوئ چې دغه ټول تورې دوستانو په دې کې شامل شي، کوچني تورې هم په دې کې شامل شي. تاسو کتلی شئ چې کوم دغه شین خطونه تاسو ته راواوړي دغه ډول پاسورډ به تاسو ورکئ. بیا به راشئ په نیکسټ باندې به کلیک واخلئ. نو دوستانو اوس به د مونږ او تاسو اکاونټ په دغه صرافۍ کې جوړ شي. لږ منتظر کېږو دوستانو تر څو اکاونټ د مونږ او تاسو چې کوم دی په دغه صرافۍ کې دوستانو جوړ شي او د دې عمومي صفحه مونږ تاسو ته راخلاصه شي. نو دوستانو د مونږ او تاسو اکاونټ چې هغه په دغه صرافۍ کې جوړ شو، څنګه کولی شو د دې ویریفیکیشن ترسره کړو او مونږ ته به څنګه 15 USDT دوستانو دلته راکوي. د دې لپاره به تاسو راشئ پورته، تاسو دغه کوم ځای ښکاري په دغه اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک دوستانو واخیستلو نو تاسو اوس دلته کتلی شئ چې موږ او تاسو ویریفیکیشن چې دی هغه تر اوسه پوره نه دی ترسره شوی او زموږ اکاونټ نه دی ویریفای. نو دوستانو دا ویریفیکیشن ترسره کولو لپاره به راشئ په دغه اپشن باندې دوستانو کلیک واخلئ. دا په مختلفو هیوادونو کې بېلابېلې پیسې ورکوي. په ایران کې $10 کې، په افغانستان کې $15 همداسې نورو هیوادونو کې هم پورته چې دي هغه هم هیوادونو پورې اړه لري چې زیاتې پیسې ورکوي. تاسو به راشئ په همغه اپشن باندې به کلیک واخلئ او دلته ID ویریفیکیشن اپشن دوستانو تاسو راځي په دغه اپشن باندې دوستانو کلیک واخلئ. په دې دوستانو چې کله کلیک وایاست تاسو خپل اوس تذکره یا پاسپورټ یا ډرایوینګ لایسنس غواړئ دوستانو نو تاسو به همغه ورته اپلوډ کوئ. راځو په دې کې دغه لومړي اپشن باندې دوستانو موږ تاسو کلیک اخلو او دغه کنټینیو کوو. نو کله دوستانو دغه کنټینیو کله منتظر کېږو. راځو پورته په ایډنټ ډاکومنټ باندې دوستانو کلیک اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک دوستانو واخیستلو نو اوس راځو لاندې کنټینیو باندې کلیک اخلو. ډرایوینګ لایسنس د پاسپورټ د ID کارډ زه راځم لاندې ID کارډ باندې دوستانو کلیک ورته اخلم. تاسو به ID کارډ ورته سم برابر کړئ او یو سم تصویر به دوستانو ترې وباسئ. نو زم راځم ID کارډ نه یو سم تصویر ورته وباسم دوستانو. کله مو دوستانو لومړي مخ نه ورته وایستلو تصویر، تاسو بیا یو ځلې تصویر چک کړئ. که چېرته تصویر صحیح نه و بیرته دویم ځل لپاره تاسو دوستانو بیا کولی شئ. ښه دا ځل دوستانو دغه صحیح شو. راځو شاته مخ ته دوستانو. تاسو به څه وکئ ID کارډ به ورته شاته مخ ته واړوئ. شاته مخ ته مو چې کله دوستانو ورته واړولو له دې څخه به هم یو داسې صفحه تصویر دوستانو تاسو وباسئ. نو کله مو چې له دې څخه هم نو تصویر وباسلو نو را به شئ
په دغه ډاکومنټ باندې دوستانو کلیک ورته واخلئ، لږ به منتظر شئ. اوس تاسو د مخ نه یو سکین اخلي دوستانو دوی، نو لږ منتظر کېږو تر څو دغه اپلوډ شي له موږ سره. لږ انتظار کوو تر څو دغه کوم معلومات چې دي دغه اپلوډ شي. ها دوستانو اوس وایي پلیز ویت، لږ انتظار دوستانو وایي کوئ، نو لږ منتظر کوو. اوس له موږ مخ څخه دوستانو دوی یو سکین اخلي، نو را به چې خپل مخ نه به هم تاسو سکین ورته واخلئ. نو کله مستانو مخ نه سکین ورته واخلئ، تاسو ته وایي چې 2 دقیقې صبر وکړئ تر څو موږ تاسو ویریفیکیشن وګورو چې آیا ترسره شوی او که نه. نو راځو دوستانو 2 دقیقې صبر ورته کوو تر څو زموږ ویریفیکیشن دوستانو ترسره شي. کولی شئ دلته ان ویریفای دوستانو ولیکل، په دغه ځای کې تاسو کولی شئ خپل موبایل کې کوم تصویر در سره وي هغه تصویر هم دوستانو ورته اپلوډ کړئ تر څو تاسو خپل یو تصویر هم پرې لګولی شئ دوستانو. که تاسو سره موبایل کې چېرته یو نیم انځور در سره وي کولی شئ هغه انځور هم ورته راواخلئ او ورته اپلوډ یې کړئ. ها دوستانو تاسو کتلی شئ چې زموږ اکاونټ چې دی هغه ویریفای شو دوستانو. تاسو کتلی شئ زموږ اکاونټ ته شین ټیک مار ولګېدلو او دغه د موږ اکاونټ چې دی ویریفای شو. څنګه دوستانو اوس موږ تاسو راځو 15 USDT ترلاسه کولی شو. 15 USDT ترلاسه کولو لپاره دوستانو تاسو ته دلته اوس زه راځم، تاسو دغه صفحه دوستانو وینئ، په دغه صفحه کې تاسو داسې کلیک اخلئ، داسې ورپسې لاړ شئ. داسې به دی دوستانو، تاسو ته به دغه ډول اپشن راشي، تاسو به راشئ په همدغه اپشن باندې به دوستانو کلیک واخلئ. کله مو چې پرې باندې کلیک واخیسته لږ به منتظر شئ. لږ دوستانو منتظر کړئ. تاسو راځو په دغه مای ریوارډ باندې کلیک ورته اخلو. ها دوستانو په دې کې تاسو کتلی شئ مونږ تاسو ته به اوس دلته 15 USDT لاندې هم لیکلي دي، هغه مونږ تاسو لپاره نه دي، هغه ټول ډیپوزیټ دی. دغه 15 USDT مونږ تاسو کلیم کولی شو. راځو په دغه کلیم باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. تاسو کتلی شئ دغه چې دي له موږ سره اوس دوستانو کلیم شول. تاسو کتلی شئ اوس راځو تاسو وکتل چې موږ سره دوستانو 15 USDT دلته دوستانو راغلل. په دې باندې موږ تاسو فیوچر ټریډ دوستانو په دې کې کولی شو. فیوچر ټریډ تاسو کتلی شئ، تاسو په دې کې فیوچر ټریډ په دې باندې کولی شئ هر کرنسي چې تاسو اخلئ او پرې خرڅوئ کولی شئ په دې کې دوستانو خپل ټریډ ترسره کړئ. ټریډ هغه کسان چې ټریډ باندې پوهېږي کولی شي په دې باندې دوستانو ټریډ وکړي. نو دغه 15 USDT موږ او تاسو لپاره پرې راکړل صرف د ټریډ لپاره. نو تاسو چې کله ټریډ دوستانو پرې ترسره کوئ او هغه ټریډ کوم پیسې چې تاسو وګټئ هغه ټولې تاسو بیا کولی شئ چې ولېږئ باینانس ته، بای بیټ ته، بای ګیټ ته، دا شانتې ګیټ آی او ته، هرې صرافۍ ته تاسو کولی شئ بیا له دې څخه پیسې دوستانو ولګئ او نور والیټونو ته هم دوستانو لیږلی شئ. نو دغه طریقه وه چې څنګه 15 USDT فري ترلاسه کولی شو. نو مکمله طریقه مې درته وښودله. تاسو بیا صرف راشئ فیوچر ټریډ دوستانو په دې باندې وکړئ، نو چې فیوچر ټریډ هم په دې کې کېږي په دغه 15 USDT باندې چې څومره ګټه مو کوله هغه ټوله ګټه بیا تاسو وډرا کولی شئ، خو دغه 15 USDT تاسو نشئ کولی. په دې سره صرف تاسو ټریډ دوستانو ترسره کولی شئ. نو ویډیو تر همدې ځای وه. که ویډیو مو خوښ شوي د سره لایک کړه، نو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم راشي په دغه طریقه باندې سره ځانونه پوهېږي او یو څه ګټو ترلاسه کړي. نو که غواړئ داسې نور ویډیوګانې ترلاسه کړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو او زموږ ویډیوګانې در سره لایک کوئ، نورو ملګرو سره هم شیر کوئ تر څو نور دوستان هم له دې څخه خبر شي او زموږ هره ورځ تاسو ته په دغه چینل کې داسې ښایسته ویډیوګانې دوستانو اپلوډوو. نو در بل ویډیو چې بیا به راځم تاسو په لوی الله سپارم. ښه وخت